بخونکي الله تعالی په نامه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو، میوې زیاتې خورئ خو په ګټو باندې نه پوهېږئ چې څه ګټې لري. نو نن ستاسو ته زه د انار په اړه معلومات درکوم. د انار په اړه هغه معلومات درکوم چې دا کوم ویټامینونه لري، کومې فایدې لري، همدارنګه کوم د یو انار ونه په څومره وخت کې ثمر ته رسي، همدارنګه چې کله موږ یو انار ته غواړو اوبه ورکړو په کوم شکل باندې موږ د یو انار ونې ته اوبه ورکړو. نو د ټول نه مخکې موږ ځو یو انار ونه ده موږ سره، بس دې ته اوبه ورکوو او په کوم شکل باندې چې زه کوم همدغه شکل تاسو هم کور کې انار ونه لرئ د همدغه شکل باندې اوبه ورکوئ، انشاءالله ستاسو ونه به هم ښه ثمر او ښه ګټه. عملاً ولیده چې موږ په کوم شکل باندې کولی شو د انار ونې ته اوبه ورکړو. نور تاسو ته د انار فوایدو په اړه همدارنګه د ویټامینونو په اړه معلومات درکوم چې انار کې چې کوم ویټامینونه موجود دي دا ویټامین بي، ویټامین بي 3 او همدارنګه ویټامین سي دي چې په انار کې موجود لري. او دغه ویټامین سي چې دا موږ ته تاسو پوهیږئ چې دا زیاتره د وچوالي څخه رامنځته کېږي. یو کس ویټامین سي کم ولري چې بیا د هغه پوز څخه وینې راځي، همدارنګه د غاښونو څنګونو څخه وینې راځي، نو هغه د هغه ویټامین سي کموي، نو کولی شي د انار څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ویټامین سي پوره کړي. نو دې کې اوسپنه هم شته دی چې آیرن ولوي، هغه هم ډېر قوي دي، ذهن هم قوي کوي. او همدارنګه کوم نور فواید تاسو ته دی وایم دا د ټول نه مخکې موږ پوهیږو چې دا د وینه هم زیاتوي، وینه صافوي، همدارنګه د ګردو ته فایده لري، د بدن د هډوکو ته هم فایده لري. انار اوبو څخه د سرطان دواګانو کې هم ګټه اخیستل کېږي. او همدارنګه انار پوستکي ته هم ښه دی، پوستکی نرموي، د پوستکي شفافوي او د حافظه هم قوي کوي. په دې شکل سره څنګ تر څنګ د انار پوستکي هم ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه انار پوستکي یو تریخه مایع لري، یو تریخه ماده لري چې دغه په واسطه باندې دا د جلد د توروالي لکې همدارنګه د سترګو شاوخوا چې کومې لکې وي دغه هم ورکوي. همدارنګه د دغې د پوستکي څخه دا وچیږي دغه پوستکی، بیا د یوناني دواګانو کې هم دې څخه ګټه اخیستل کېږي. د ملا درد، د هډوکو درد، د کریمونو کې هم د دې څخه استفاده کېږي، ځکه د مخکې ویل کېده چې دغه د انارو پوستکی وچیږي، بیا دې څخه پوډر جوړوي او دې پوډر بیا په د سرطان او د پروستات پشکاریو کې هم استفاده کېږي چې ډېره ګټه او پیاوړې دوا کېږي. نو دغه فائدې وي چې په انارو کې شتون درلود او تاسو ته ما ویلې. نو که موږ راشو دغه د انارو ونې په باره، انارو یو عادي ونه چې د 15 څخه نیولې تر 8 متره پورې جګېږي او کوم شکل باندې چې ما تاسو ته وښود او تاسو ولیدل چې موږ په کوم شکل د آبیاري کړو، دې ته اوبه ورکړم، په همدغه شکل باندې دغه آبیاري کېږي. ځکه انار چې دی زیاتره په وچ ځایونو کې په خشکه ساحه کې ډېره زیاته کېږي، ځکه په هفته کې 2
او بخې هفته کې 3 ځلې دغه ته اوبه ورکول کېږي چې شاوخوا یې اول ښه که دا دغه کېږي چې اوبه واچول شي شاوخوا کې هم تر ډېره پورې اوبه ووسي ځکه دا په وچ ساحو کې ډېر ژر وچېږي او بیا ثمره سمه نه ورکوي. د انارو ونې په مختلفه ځینې کې په مختلفه شکل باندې کېږي. په ننګرهار ولایت کې کوم د انارو دغه ونه د 6 متره پورې څخه زیاته نه جګي دغه ګل سور او سپین ګل وي. په کندهار ولایت کې دغه ونه د 8 متره پورې جګيږي ځکه د کندهار ولایت اناشي په جهان کې هم مشهور دي او جهانيان دغه انار صفت کوي. نه تنها په جهان کې په آسیایي هېوادونو کې په 3 مقام کې شتون لري بعد د ایران او د هند څخه چې ډېر خواږه او ډېر غټ انار دي. د قندهار چې کوم انار دي یو انار دی زیاتره چې وزن کې یو انار کولای شي 1 کیلو پورې وزن ولري او ښه زیاته اوبه یو دانه انار ښه زیاته اوبه هم لري. دغه اناشي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ارغنداب سیند شاوخوا ته باغونه دي او دغه کېږي دلته شتون لري او په دشتو کې هم کېږي ځکه ما تاسو ته ویل انار داسې ونه داسې بوټی دی چې په دشتو په وچ ځایونو کې زیات کېږي. اول ته چې د اوبو اساسي نه وي هلته په دغه طریقه چې ما اوبه ورکړې په دغه طریقه باندې اوبه ورکول کېږي او تر زیاته پورې دا ثمره کوي. نو دغه هغه فائدې وي او دا د انارونو پر هغه معلومات چې ما تاسو ته کړ. نو کوم راشو وګورو چې کوم هیواد زیاتره انار تولیدوي او کوم هیوادونه انار د قیمتي دي او خوندور دي او نور هیوادو ته استول کیږي. نو د هر څه مخکې د آسیایي هیوادونو چې دا په انار کې ډېر مشهور دي د افغانستان ایران او د هند هیوادونه انار دا ډېر زیات مشهور دي مختلف انار لري. په افغانستان کې د 40 څخه زیات مختلف انار دي په هند کې هم د 40 څخه زیات دي او په ایران کې 40 څخه زیات انار دي چې په اسیا کې اول نمبر لري. او د ایران انار چې د بومي نوم ورکړل شوی دی یا په لاتین کې ته لاتینی انار ویلي چې ډېر غټ دی په یاقوتي رنگ لري او دانې زیاتره په سره رنگ کې وي سپین دمنه لري او د دې دانو څخه د ګردو درد لپاره هم استفاده کیږي. دواګانو کې هم د دې دانو څخه ګټه اخیستل کیږي. د ایران هیواد چې د 800 طن فقط د خپل بومي انار چې د اروپایي هیوادو ته لیږي چې ډېر زیاتې ګټې لاسته راځي او د ایران په شمالي ولایتونو کې دغه انار پیدا کیږي ولته دا کیږي او خلک ټول په هغه باغونه چې لري ټول په همدغه د انارو ونه څخه ګټه اخلي. او بل چې دا د هند هیواد دی هند هیواد انار چې ته انار سیاه یا تور انار هم ویل کیږي چې دی ونه د 15 متر څخه نیولې تر 10 متر پورې جګوالی دی او په کال کې دا د 800 څخه هم دا زیات انار په نور هیوادو ته لیږدوي. خو د بومي انار څخه دغه انار لږ کیفیت کم دی ځکه دا په دواګانو کې نه استعمالیږي ځکه د تریخوالی ډېر زیات دی د انارو د پوستکي ځکه د انار هم د شکل تک تور دی یا د سور تورنګ کې دی دا شکل لري همدا کوم د ونه هم د ازغي لري او پاڼې چې ډېر زیړېږي او تویږي. بومي انار چې دغه پاڼې تر زیات وخت پورې هغه شنه پاتې کېږي تر زیاته پورې دغه ونې انار او د پاڼې تر زیاته وخت پورې هماسې پاتې کېږي او ثمره د بومي انارو ډېره زیاته ده. د ننګرهار ولایت انار باندې معلومات درکوم تاسو ته د وټي کوټ ولسوالۍ په غني خیل ولسوالۍ هم درکوم په هغه ولسوالۍ چې په وچې دي او دا کوم اوبه دومره زیات نه لري هلته ډېر زیات کېږي ځکه دغه ونه چې دا یو وحشي په ونه په نوم باندې هم یادېږي ځکه ازغي لري همدا کوم یو ونه په څو شاخچې باندې تقسیم شوي څو شاخچې لري چې یو ګلداره غوندې غټه یو دغه ونې لري او شاخچه ګلان ښایست ورکوي. نو د انارو ونه زیاتره ونې چې دي دا بې ثمره هم وي چې ثمره نه لري میوه نه لري دا کوم فقط د ګلانو د خاطر خلک دا کوي چې ډېر ښایسته ګل لري. نو دا د هغه معلوماتو چې ما تاسو د ایران هیواد او د هند هیواد انار باندې کړم او د افغانستان چې کوم انار دي د کندهار انار چې په جهان کې ډېر مشهور دي یو دانه ډېره غټه ده او یو انار دغه د 1 کیلو څخه برابرېږي. په پروسه کال یا 2023 کال کې 48,000 طن انار په خارجي هیوادو ته ولېږدول شو چې بیا دغه څخه 20 میلیونه ډالر عاید د افغانستان هیواد ته وشو. د انارو ونو ساحه کم از کم د 1 جریب څخه زیاته نیسي ځکه چېرته خلک غواړي دغه د انارو
خپل د تجارت ته مخکې ورکړي د څخه زیات زموږ ته هم لازمي چې زموږ وکړي ځکه د انارو په مختلفو اقلیمونو کې دا خپل ثمره بدلوي ځکه یو که وګورې څنګ په څنګ به دوه د انارو ونې وي یو انار ونه به ښه زیاته ډکه وي او یو انار ونه کې به دومره انار نه وي ځکه دا د اقلیم او د آب هوا په بدلېدو سره دا بدلېږي که موږ چېرته وګورو په جهان کې د 500 څخه زیات انار شتون لري چې هغه په مختلفو نومونو باندې یادېږي په مختلفه شکل سره همدا که موږ د برازیلي هیوادونو یا د امریکایي هیوادونو انار وګورو د هغو دانه تکه سپینه وي هغه انار که موږ مات کړو او ویږو دننه سپینوالی لري په 2019 کې د امریکایي هیوادونو شیلي پرو برازیل همدارنګه ارجنټاین هغه هیوادونه ول چې په اول ځل خپل دغه انار واغستل او اروپایي او عربي هیوادو ته ولېږدول ځکه هغه د مخکې دغه دو چې کوم خپل انار دغه کول او خپل د امریکایي هیوادو ته لېږدول او خپل یې مصرف کول او ګټه یې اخیستله نو د خارجي هیوادو ته دومره نه لېږل ځکه د سپین ول خلکو دومره نه خوښول او اوس یې په د اروپایي هیوادو ته دو لېږدوي او د هغه څخه دو عاید لاسته راوړي هغه کومه بې ثمره ونه چې د انارو ده هغه ما تاسو ته ویل چې هغه فقط د ګلانو دپاره د خلکي کري فقط ډېر ښایسته ګل لري او د دې ګل ته ګلنار په نوم یادېږي په اسیایي هیوادونو کې او افغانستان هم ولې ته د انارو ګل وایي چې ډېر ښایسته او زبردسته ګل لري که تاسو هم په کور کې د انارو ونه لرئ او غواړئ چې ښه ثمره وکړي نو په هغه شکل چې ما په انارو ونې ته اوبه ورکړې په همغه شکل تاسو هم اوبه ورکړئ انشاءالله ستاسو ونه به هم ثمره وکړي او ښه انار به لاسته راوړي ځکه د انارو ونه دا خاصیت دی چې په یو نیم کال کې هغه ښه ثمره تاسو ته ورکوي چېرته موږ یو د انارو ونه وکرو په یو نیم کال کې دغه ثمره موږ اخیستلی شو چېرته موږ یې سمه ساتنه وکړو نو تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې تر دې دا موږ سره وئ تاسو ټول نور په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم ښه وخت الله پامان